د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي په دې ولسوالۍ کې د برېښنا بند د پروژې د کار د بیا پیل غوښتونکي دي، خو د کندوز سیمه ییز چارواکي وایي چې د دغه بند د کار د پیل لپاره هڅې روانې دي. د زده کړو لپاره نړیوال مشارکت ویلي چې د افغان ماشومانو د زده کړو د ملاتړ لپاره $110 میلیونه ځانګړي کړي دي. د دغه بنسټ په خبرپاڼه کې راغلي دي چې دغه پیسې به په راتلونکي 2 کلونو کې په دولتي ښوونځیو کې په 7.8 میلیونه ماشومانو ته د زده کړو غوره زمینې برابرې کړي. د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ایراد کې وی غونډې ته ویلي دي چې د ترکمنستان له پلاوي سره په لیدنه کې هوکړه کړې چې د تورغونډۍ بندر د اوسپنې پټلۍ هرات او نورو سیمو ته وغځوي او ډیر ژر به عملي چارې پیل سي. د کډوالو او بیرته راستنېدونکو چارو سرپرست وزیر د افغانستان لپاره د ایټالیا سفارت له شازده پیری ناتالیا کوینتونیا ویل سره لیدلی دي. یاد وزارت پر خپل ټویټر باندې لیکي چې په دې لیدنه کې پاکستان، ایران او ترکیه کې د افغان کډوالو د وضعیت او ستونزو ترڅنګ د افغانانو د ایستلو په اړه خبرې شوې دي. لیبیا ته نږدې تر 80 ډیر مهاجر په سمندر کې ډوب شوي. د مهاجرت نړیوال سازمان په حواله شاوخوا 80 تنه مهاجر وروسته لغې په مدیترانې سمندر کې ډوب شول چې کښتۍ د سمندر په لوړو څپو راایسار شوه. د ډوب شوو کسانو اکثره د نایجیریا، ګامبیا او نور افریقایي هیوادونو مهاجر ول. په وژل شوو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي.